الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د روزمره ژوند د آدابو په سلسله کې د ګرځېدو د پیادل تلو آداب شروع. دې سلسله کې مخکې مونږه څلور آداب ذکر کړو. پنځم آداب د تلو او د ګرځېدو دا دی چې نارینه د دې خبرې خیال ساتي چې دې په تلو کې د زنانو مشابهت اختیار نه کړي، او زنانه د دې خبرې خیال ساتي چې دې په تلو کې په ګرځېدو کې د نارینه مشابهت اختیار نه کړي. دا ادب مخکې د لباس په آدابو کې هم تیر شو. اول ته مونږ هغه حدیث ذکر کړو کوم چې امام بخاری رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په روایت سره ذکر کړی دی. هغه فرمایي د الله رسول لعنت ویلی دی په هغې نارینهو باندې چې هغه د زنانو سره مشابهت اختیاري، د زنانو په شان کارونه کوي، او په هغې زنانو باندې چې هغه د نارینهو سره مشابهت اختیاري، د نارینهو په شان کار کوي. نو د نارینه دپاره د زنانه چال اختیارول، د هغې په شان په ناز او په انداز باندې تلل دا منع دي، ممنوع دي، د لعنت باعث دي، د الله د رحمت نه د لرې کېدو باعث دي. چې د دې خبرې مونږ خاص خیال ساتو. او دغه شان د زنانو دپاره هم د دې خبرې تعلیم دی چې زنانه به هم د نارینو مشابهت نه اختیاري، په تلو کې به دیو د نارینو په شان تلل او د نارینو په شان چال دا نه اختیاري.